کله په انسان باندې سخت راشي، مصیبت راشي، یو تکلیف راشي، نو په دغه سخته کې، دغه مصیبت کې، دغه تکلیف کې انسان ته څوک یادېږي؟ انسان ته خدای ورته یادېږي او مور ورته یادېږي. د چا چې هم میندې ژوندی دي ډېر ډېر وله مخونو ته وګورئ. د چا چې میندې ژوندی دي که نه نو ډېر ډېر وله مخونو ته وګورئ. دغه ښکلې مخونه، دغه ښکلې سترګې، دا به یو ورځ دا به بندېږي او سپین کفن به ترېنه تاویږي. چې کور ته وردننه کېږئ بل خوا مه ځئ، چې کور ته وردننه کېږئ بل خوا مه ځئ، مور سره ځئ. مور سره ځئ او په دې دواړه مخه په دې تندي باندې ښکلوئ. مور دا یو په سل د دنیا یو په سل لویه ده. د مور ډېر زیات خیال وساتئ. هیر نشم خوږو ملګرو زه په دا پورې خاطره کې اوسم، کله نا کله مې مزار ته راځئ. داسې څه خبره راشي نو وایي یاره بس یو مورکۍ مې ده. دا مورکۍ نه ده ښه، دا دنیا ده. مورکۍ نه ده ښه، دا دنیا ده. مور خو هغه د ژوند یوه لویه سرمایه ده چې بې غرضه بې لالچه قسم په خدای که تا ته وایي چې بچې دا دوا مې درته وکړه په شیشه پټه ځان سره اړمئ. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی. قدرمنو مونږ که ګورو نو مونږ به په ظاهره وو چې بس دا چې کومه دنیا کې اوسېږو نو بس دا دنیا ده. مونږ وګینې بس دغه یو لویه دنیا ده او مونږ پکې اوسېږو او خلک پکې اوسېږي. خو نه، دنیا د دې یو فصل مور ده. هغه مور چې تی رالوی کړی ته ترېنه پیدا یې، خو افسوس دا دی چې مونږ دغه میندې ډېرې سپکې کړي دي. مور خو هغه د ژوند یوه لویه سرمایه ده چې بې غرضه بې لالچه قسم په خدای که تا ته وایي چې بچې دا دوا مې درته وکړه په شیشه پټه ځان سره اړمئ. قدرمنو د چا چې هم میندې ژوندی دي که نه خفه نه کوي. د چا چې هم میندې ژوندی دي ډېر ډېر وله مخونو ته وګورئ. د چا چې میندې ژوندی دي که نه نو ډېر ډېر وله مخونو ته وګورئ. دغه ښکلې مخونه، دغه ښکلې سترګې، دا به یو ورځ دا به بندېږي او سپین کفن به ترېنه تاویږي که په قسمت کې. حقه لار ده، خامخا یو ورځ به راځي دغه میندې چې مونږ یې واړه رالوی کړي یو، یو ورځ به د دی سترګې پټېږي. نو زما د دې خبرو مطلب دا دی چې خاص کر په ژوند کې مور پلار دي چې دا ازار نه کړو، دی خفه نه کړو. په الله مې دې قسمي که نه زما خپله تجربه وشوه. زه دومره ښه سړی نه یم، خو شکر دی ما نه د مور زړه ازار کړی دی او نه مې د پلار زړه ازار کړی دی چې راته یې ویلي دي بچې دا کار داسې ما ورته یې ښه جي. نو زما د دې خبرو مطلب دا دی چې مور چې کله دې د مور خبره واونرېده، مور ته دې ونه کتل او ژوند کې مخکې منډې وې، نو دا ستا لویه ناکامي ده. دا میسج زه هغه رونو ته ورکوم، هغه مسلمانانو ته ورکوم د چا چې میندې ژوندی دي، د چا چې وفات شوي دي که نه هغوی ته پته لګي چې مور څه ته وایي، مور څه شی دی. قدرمنو زما خپله قسم په خدای زه چې کله هم مور له لاړ شم الله دې وبخي سره د خارو، نو صرف چپو لازم او خارو لازم، نه هغه ښکلې سترګې وینم، نه هغه ښکلې چهره وینم. لړ شم هغه خارو کې لاس اخپي وومه او بس ځان ورسره لغونه کې مشغول کم. نو چې د چا هم میندې دي نه خیال یې وساتئ، خدمت یې وکئ، قدر یې وکئ. قدرمنو مونږ وو که نه داسې څه خبره راشي نو وایي یاره بس یو مورکۍ مې ده. دا مورکۍ نه ده ښه، دا دنیا ده. مورکۍ نه ده ښه، دا دنیا ده. چې کله هم ستاسو مور خوږه دا دنیا، دا لویه کائنات دا په هسپتال کې پرتی، نو چاته دا مه وایي چې مورکۍ مې بیماره ده او په هسپتال کې ده. دا مورکۍ نه ده، دا دنیا ده. هېچ چا ښځې ته ونه وایي چې دا مې خزکۍ ده. خو چې مور
کائنات ته دنیا ده نو بس مونږ ته داسې پوچې غونه کې مونږ و مورکۍ مې بیماره ده خورې نو مونږ و خورکۍ هم بیماره ده نو دا ډېرې غلطې خبرې دي مور له عزت ورکوي د مور ډېر زیات خیال وساتئ قدرمنو چې د چا هم میندې ژوندی دي که چاته په کټ پرتې دي او که چاته مطلب دا صحتمند دي ډېر چې کور ته وردننه کېږئ بل خوا مه ځئ چې کور ته وردننه کېږئ بل خوا مه ځئ مور سره ځئ مور سره ځئ او په دې دواړه مخه په دې تندي باندې ښکلوئ قسم په خدا چې دا جنت دی مور په دنیا هم جنت دی او آخرت هم دله ښایسته کوي قدرمنو د خپلو میندو چې د چا هم میندې ژوندی دي ډېر زیات خیال وله وساتئ شکر دی زه به تاسو ته د ځان خبره وکړم زما مور خوشته نه خو شکر دی هغه دوا شته په الله مې د قسم که زه ګراني پیژنم چې ګراني څه ته وایي او ګراني څه شی دی د دې وجه درته هم وایم په الله مې د قسمې خلک وایي دا شی ګران دی دا شی ګران دی دا ګران دی ګراني ده او لوی مصیبت دی په ټینشن کې راګیرو قسم په خدای که زه د ګرانۍ نه خبر شوم د نن تاریخه پورې که ما ته د ټماټرو د ریټ هم پته دا څه لوی نه ده په کار خو ما الحمدلله د مور پلار ټک پک خدمت کومه که ډېر نشم کولی نو ټک پک خدمت یې کوم چې څه هم وایي زه ورته وایم ښه جي نو که ژوند ښایسته کول غواړئ آخرت ښایسته کول غواړئ نو د مور او پلار خبره ضرور واورئ دا دنیا ده مور دا یو په سل د دنیا یو په سل لویه ده د مور ډېر زیات خیال وساتئ دې ته چرم چاته مو وایي چې مورکۍ مې بیماره ده که چاته بیماره وي الله دې ول صحت ورکړي خو چاته مو وایي چې مورکۍ مې بیماره ده وایي دنیا مې بیماره ده کائنات بیماره ده دنیا مې بیماره ده د دې خپلو میندو ډېر زیات خیال وساتئ او که نه بیا دغسې نو بیا به ځئ لکه زما په شان تشو خارو ته به ناستئ چپو ته به ناستئ او څه به وینئ نه قدرمنو الله دې وکړي چې موږ د خپلو میندو د خپل چې کوم مشران دي والدینو د دوی تابعدار جوړ شو زمونږ به دنیا هم ښایسته آخرت به هم ښایسته ډېره مننه خوشحاله خدا پوری ہاتھ رکھے اوسن محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی